دا اللہ نے تسبیحات متعلق میں مخی و جمعہ کے بیان در تکڑے ہو کہ پدے روزوں کے زمان دا بخاری شریف ختمینو اخیری حدیث دا بخاری شریف خلق وی او دا حدیث دا بخاری شریف اخیری دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا اغا کلمات دی جی پکم اللہ دے خوشحالی لمارو دا اللہ بمولد وی احسانات و دیر انعامات دی قسم دے کہ خدای نعمتونا مگش میرے لی نشو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وِكَتَاسُ دا خدای نعمتونا شمیرے ردا شمیرے لی نشو ما بكم من نعمة فمن الله دا چه تاسو سوائے چه ما بعد دا نعمت دا اللہ دا طرفنا لے دا دمرا لوی نعمتونا بے گختن من لخدای را کلی نو پکار دا دی چه من دا خبل رب خوشائی دے رب دا من محتاج ہے ہم پا دنیا کی دا دنیا کے خوبیام دار الاسباب دے اللہ دل اللہ سپید رکڑی دے غبا اوڑاقے اسباب سنا سب دنیا کی استعمال بکی لیکن قبر کے بس قبر کے اسباب دل دل تپاتش ساچی وزی سبق دا قبر نچی پاسو سبق او چکم دا حساب کتاب میدان دے میدان حشر محشر کی وطوئی التبسک بیا پول سویرات چی اوڑیر نری پول دین چی پا اقل پاگے پوری وطل گران دین انتہائی پا اقل بید اللہ دا مدد دا پوری وطل مشکل دین التبسکو پا دے طول و زینو کی بیا زمون مستقل خپل رب تے احتیاج و محتاج او اللہ منتا دا خپل خوشالے خبر کولی جی دو آئے دا خوشالے گا دو آئے دا خوشالے شم دو آئے دا خوشالے شم نو پا دے دو سیدون اللہ خوشحالی گی یو دا اللہ تسبیح سبحان اللہ چی پکر او دا طالبانو خبر تاسو تماویلی ورغمون طالبانو تکو تاسو تبع حاصل ہوئے مقصد اسدے سبحان اللہ چی مون دا دے خبر عقیدہ لرو دا دے خبر اقرار پوچھے اللہ تا دا ہر عیب نپاکی نو چې ته ما ته ووایې چې ګوره تا کې څه عیب نشته اگر چې زه د عیبونو ډک یم زه به خوشحالېږم که نه به خوشحالېږم چې زه تا ته ووایم چې یاره څومره ښکلې تا کې عیب نشته څومره ښه وجود دی دی تا کې عیب نشته څومره ښکلی علم دی دی د علم عیب نقصان هم تا کې نشته سره د دې چې دا هر څه ناقص دي ته به خوشحالېږې که نه نو چې زه الله ته ویم چې یا الله تاکہ شاید نشتا اللہ زو دلکیگم خوب تا محتاج ہے تالا خوب نرازی تا خوب تا محتاج ہے نہیں اللہ زو ستڑکیگم خدای پتا ستڑے نراز اللہ مالا مرگ رازی تالا مرگ نرازی اللہ زو بیماریگم تالا مرض نرازی اللہ زو بلتا چرے ورد چاہتا چرے اس ضرورت دی نشتا نچاہتا چرے دا ټول قدرت طاقت مالک پروردگارت دے اللہ ز خد تا محتاج ہے استا خد تاجت نشتا اللہ ز بچو تا محتاج ہے استا بچو تاجت نشتا کدما خپل بچی نی نو پردے بچی غیر کیو لسم پالے میں استا دے تا مجت نشتا ز پلار تا محتاج ہے استا پلارم نشتا استا نکم نشتا استا برم سبب نشتا استا سخر خواخم اللہ نشتا خدا ہے تاکہ اس احتیاج دیتا مخلوق ٹول تا محتاج ہے رشتہ ہوا ہے پر یو سبحان اللہ کی ضرور خبری پرتی جتی یو جل سبحان اللہ ہوئے دا ٹول خبری پرتی دی اللہ تا شریک نم پاکی تا شریک نشتا ستا شان کے سمرو چتے شریک نشتا ستا صفات کے کم دی اغیکم تا شریک نشتا ستا پشان علم دا بلچا نشتا ستا رند طاقت اللہ دا بلچا نشتا تو چې کوم کارونه کې بې عیبه کارونه دي زه چې کار کوم خامخا نقصان به پکې وي دا سپومې نور دې له چکرې ورکړي دي دا ستوري دا کائنات پروردګار رښتیا ووایه
دا د خدای حقیقي صفتونه د رب العالمین چې ته په دې اقرار کې چې تا کې عیب هېڅ نشته نو په دې به الله خوشحالي کوي خوشحالي ټول هغه څیزونه چې الله له مناسب نه دي ټول خطا او بیا بحمده مقصد سره چې څومره ښکلي صفتونه دي الله دا ستایي تر دې مستحق د ټولو نه لوی صفت وجود دی خدایه زما څه وجود دی مخکې نو وروسته به بیا وجود ختمېږي ستا وجود ازلي او ابدي دی ختمېدو والا نه دی زما به څه علم د دې دیوال نه پورې غاړه زما نظر نه لګي چې کوم ځای پورې نظر لګي هغه ناقص علم یو شی راته بد وښکاري خدای ستا په هر ځای کې نظر دی ستا په هر شي نظر دی پروردګار په ځمکه کې دننه چې زمیندار کوم تخمونه اولولي دته پته نه لګي چې هغه غنم کم ځای پروت دی پروردګاره تا ته یو دانه معلومه ده ولا حبة فی د ځمکې تیارو کې دانې او هغه پاڼه چې د فونو نه وزېږي خدای ته کم نری تخمونه د شمشم او د کابل او د دربو چې په دې ځمکه کې پراته دي په خدای قسم الله ته یو په دریاب کې دننه چې کوم حیوانات دي الله پیدا کړي دي الله تعالی علم دی په دې فضا کې چې کوم مخلوقات دي د الله په دې ټول ارسه علم په مخ کې په وروستو په جنت په دوزخ په قبر په قیامت په دې ارسه د خدای علم خدای ته ډېر لوی قادر الحمدلله کې دا ټول ستا په شان قدرت طاقت ته بل شی نشته زه بدنه صفې وباسم دې به مخکې چې زما لاس به ونیسي ما به راونیسي خدای تاسو رانیوي نه شي زمونږ دا سټوکي ستا په لاس کې دي پروردګار که مو کینې او که مو پاسې که مو سملې او که مو روغې که مو وجنې که ژوند راکې که زوی چاله ورکې که لور ورکې که ډېرې ورکې که ډېر زامن ورکې که څوک شان پیدا کړې دا څه ستا په لاس کې دا الله لیدل دا الله اورېدل دا الله خبرې دا د خدای صفتونه دي ژوند ورکول مرګ ورکول عزت ورکول ذلت ورکول دا ټول کائنات چلول کل یوم هو فی شأن دا ټول سیستم روانول د دې ټول ارث قایمونکی ذات الله دی د خدای ټول ښکلي صفتونه په دې یو راکوټي ټکي کې راغلل چې بحمده دی العظیم خدایا ډېر لوی په شان کې شان ډېر دومره د بل چا شان لوی نشته هېڅ چا العظیم خدای د صفاتو په اعتبار ډېر عظمت لري العظیم خدای د افعال او د کارونو په بنیاد ستا شان بل څوک نشي طالبان وی توحید ذاتی صفتی فعلی دواړه درې وړه شرک په صفاتو کې په ذات کې او په افعالو کې ټول ختم شرک باندې الله دې خبر کړي په دې دوه ټکو کې د خدای ټول صفاتونه راغلي په دې دوه ټکو کې د خدای ټول عظمتونه راغلي په دې دوه ټکو کې د خدای ټول لویي راغله په دې دوه ټکو کې د خدای ډېره بڑایي راغله په دې دوه ټکو کې د الله هغه عظمت راغی چې د هیچا نشته په دې دوه ټکو کې تا دا اقرار وکړه چې خدای د هر قسم عیب نه پاکي موږ د عیبونو مجسمې پتا کې نشته رښتیا وایي په دې دوه ټکو کې دا ټولې خبرې راغلي نو چې دا ته ووایې نو الله به خوشحالي کړي نو به خوشحالي ځکه حضور پاک فرمایي دوه خبرې دقت دوه ټکي دي الله را خوښ د الله خپل صفت خوښ دی زما نه دی زما خپل صفت خوښ دی سره د دې چې زما دا صفتونه دا زوال لري یو هلک به ډېر ښکلي ښایسته به جینکۍ به پرې مینې دومره ښکلې به خو چې دې بوډا شو ملی راټیټه شوه غاښونه یې ورته خولې کپه شوه مخ یې چیچړ شو روزې پرې راپرېوتې بس خطا حسن لا یو جینۍ به ډېره خوبصورته وایي ځان به ترې وکړي
رشتي به ورته پلین ولاړې ځای کوم خو دا جینۍ چې کله مړی شوه غاښونه یې ووتل مخ چیچړ شو سترګو نه اوښکې چخې بهېږي ملی راټیټه شو حسن لاړ یو ملا وی ښکلی عالم وی طالبان به ته ګیر چاپېره ته وی سبق به ته زده کوي چې بوډا شو یې شو یو حافظ دی د قرآن شریف هر څه ورته یاد دي بوډا شو هر څه یو سړی د عزت خاوند وی اخره کې بې عزته به شي یو سړی بادشاه وی بادشاهي به ترې لاړه شي د خدای بادشاهي د الله نه ترې شي یو سړی به د مضبوط طاقت خاوند دی پهلواني به کوي او جنګېږي به د غټو پهلوانانو سره خو چې بوډا شو هلکه وي د ریټایرمنټ واخیست بس دی نور پهلواني نه شي کولی دی نور باکسنګ نه شي کولی دا ریټایر شو دی نور کرکټ نه شي کولی دا ریټایر شو دی نور فوټبال نه شي کولی دا ریټایر شو دی نور والیبال نه شي کولی دا ریټایر شو د طاقت کمزور شو ختم شو زما په رب قسم کې زما د رب طاقت نه ختمېږي قدرت ته ختمېږي نو چې زه د الله صفت کوم او دا صفت د الله نه نه ختمېږي زما صفت ما له الله راکړي د خدای راغله چا نه دي ورکړي ذاتي صفتونه دي نو الله به خوشحالي وکړي بیا په دې صفتو د قیامت پر ورځ به تله ډکېږي تله دومره غټه تله ده چې حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ وی الله د قیامت په ورځ چې ته مې وزن کې دا تله راته وښایه نو چې الله ورته وښوله نو بېهوشه پرېږده نو چې په هوش کې راغی نو جاړي ولې جاړي الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چاپړي کې واچوې په دې پوټې ګوټ کې ځای کې خدایا زما په عمل به داسې نه کېږي دون عمل له کم ځای نه کم ځای نه دون عمل لا پیدا الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم په یو کجورې ډکولی شي چې ډمکه او رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان الله تملأ نصف المیزان نیمه تله پې ډکېږي نیمه والحمد لله يملكه باقي نیمه په الحمد لله ډکه شوه نو په دې دوه ټکو دې پوره ترې ډکېږي دونه مهربانه ذات شته دا خو د پیغمبر مبارک زړه ته الله واچوي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو هغې موږ ته دا الله نه راولي او موږ ته یې راورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې دوه ټکو دې پوره تله ډکېږي بدقسمت اوس پې هم نه کوي هاي الله پہ خوشحال شو تله پہ ډکه شو ژبه باندې سانې د ستړی کېږي پیم نه او حضرت ابو هریره فرمایي د حضور پاک نه حدیث نقل کوي چې چا په شواروس کې د ورځې سل کله توبې محیت ذنوبه ګناهونه به ختم شي وان كانت مثل زبد البحر اگر که د دریاب د زګ عمره ولې دي او یو روایت کې راځي وان كانت اگر که د دریاب د زګ نه زیات ولې دي وان كانت مثل زبد البحر د دریاب د زګ عمره بل ځای کې راځي چې د دریاب د زګ نه ډېر ولې دي دا به خدای معاف کړي ټول به وایي بخیر انشاءالله دا ځان له وظیفه کې دا هغه وظیفه ده چې ما ته زما پیغمبر مبارک ښودلې ده دا هغه وظیفه ده چې رسول الله مبارک ته الله په زړه کې اچولې دا هغه وظیفه ده چې الله پرې خوشحالېږي دا هغه وظیفه ده چې تله پرې ډکېږي دا هغه وظیفه ده چې ته پرې ستړی کېږې نه دا هغه وظیفه ده چې د خدای ټول صفتونه پکې دننه پراته بل دا هغه وظیفه ده چې پیغمبر مبارک خپلې نیازبینې لور ته ښودلې د پیغمبر په ټولو لوڼو کې کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او دا په حضور پاک ډېره زیاته ګرانه دا اولاد ټول پلار ته ګراني مور ته ګراني لیکن دا بعض اولاد نسبتا لږ زیات ګراني نو فاطمه په ټولو لورو کې حضور پاک ته زیاته ګرانه کشره وه چې مور یې وفات شو دا چې ماشومه پاتې شوې
نورې غټې وې دا وړه پاتې شوې ده د دې تربیت په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی او منې چې دې له به کله کمیس جوړو نو پیغمبر مبارک په خپلو وله پلیشتو برابر پلیشت ما خفیت مشیتها عن مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې چال د حضور پاک د چال په شان دا چې مطلب د شانه به دیو قتل دا به رسول الله مبارک راغلی په داسې انداز مطلب او حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک په داسې روز نو چې دې کړه باندې داسې روز باندې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د فاطمه کې دا سیدۃ النساء الجنه د جنت د خلق سردار دا داسې د پیغمبر خو او چې کله بدارا رسول الله مبارک وګوره په مصنف ابن ابي شيبه کې د آداب په باب کې دا احادیث شته نو حضور پاک وتر زینب پاسید نو ځان ته ورا نږدې کړو قبلها کل بیکړه او چې کله رسول الله مبارک دې کړه دا په پاسې دې په پاسې او کله په پاسې ته ځان ته ورا نږدې کړه خپل بیکړه غرمه ورکړه حضور پاک دې یو ځل د غرمه ورغی حضرت علی رضی الله عنه کور کې نو وی اے نبی عمي کې دا ترزوی دې سره د پلان د ترزوی خو خیر د ترزوی وته وی خاوند دې سره وی ما سره جګړه وکړه باندې ما سره نن غرمه آرام نه کړی حضور پاک ته ورشي علی ګوره کمزه صحابي راغلي سیف جمعات کې د دیوال سوري ته پروت دی ودل نبی علیہ السلام ورغه په خاورو پروت ودو حضور پاک ته خاورو وساتل قم ابا تراب قم ابا تراب اے خاورو والا واسه او بویا د حضرت فاطمه سره ولا جوړه انتهایی خوښه د حضور پاک فاطمه بذغه مني زما د وحي ټوکړه د فاطمه من احبه فقد احبني فچا دې سره مين وکړه ما سره مين من ابغضها فقد ابغضني فچا دا خپکله زه او بل حدیث کې راځي دي کې نه بلکې چې پیغمبر خپک الله خپک او چې الله خپک نو الله به صدا سفر نه کې حضور پاک راغی کله باندې جمعه تلا او د جمعه نه پس یا مخکې دا به فاطمه کړله بچي څنګه او مرض وفات کې چې دا حضور پاک لرانه ځان تیر نږدې کړه په ور پرې وتا وګي وځن نږدې کړه نو چې د اوچته شونه په جړا شو نو بیا ځان تر نږدې کړه نو چې را نږدې کړه نو هغه د بوخ په خاندې وکړه عائشې بي ته تاسو کوی نه د پلان راز نه پاش کوم نو د وفات نه پسې دې تاسو کوم وی دا عجیب کارو هم یو وخت جړا او خندا ویا چې را نږدې کړم راته فرمایي چې بچي دې بیماره کې زدا روانه صبر وکړئ صبر وکړئ چې غیبانه فریاد وکړي مال جړا راز د پلان په جدای بیا را نږدې کړم بچي زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې راځې او ته به د جنت د ښځو سردار یې نو ما وخندل خوشحاله شو او کله چې رسول الله مبارک وفات شو بې څونه تړمنه ده صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها وې داسې مصیبتونه را باندې را پرېوتل کدا په دې ورځو ور پریوزي دا دې ورځو شکل په بدل شي دا ورځې بشپې شي شلو کال عمر کې وفات شو لږ د پاسه یو څو میاشتې د پاسه 20 سال عمر کې دا غریبه د دنیا نه لاړه او دړمنه لاړه د پلار پسې د حضور پاک پسې حضرت انس وایي چې رسول الله مبارک هم دفن کړ خاورې مې واچولې چارې بیلچې په وګوي او را روانه ده راته لاله کې ولاړه आवाज है अनसा
رم یخشو انسا رم خوشحاله شو چې د الله پر رسول مخاورې ورواړولې دومره تړمنه وه د الله رسول دی د حضرت فاطمې پلار دی بل شام پلار دی شلو کال عمر رم خوشحاله شو رم یخ شو زما په پلار د پاسه مخاورې واړولې د حضور پاک د وفات د شپږ میاشتې پس د دنیا نه لاړه شپږ میاشتې دا د کوره بار نه درلود شپږ میاشتې دا نسکوره په خپل کور کې پرته ده دومره پیغمبر پسې خبره د رسول الله مبارک عجیبه شان یوازې دا خو نه چې هغه کومه سپینه قچره باندې به حضور پاک ګرځېده چې خبر شوه قچره موږې وایسته لاړه سترګو نه قطار اوښکې را روانې دي په مدینه کې یو شاړ پیو سره یې لاندې کو دا دې پکې وګورو څاروي رسول الله مبارک پسې خفه دي څاروي ځان د غمه وجني دې شاه زمان مبارک پیغمبر سوري کړی هغه په دې څوک سوري یا فاطمه دې لور الله اکبر چې علي صاحب ته کله په نکاح کړو بچي بچي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستاسو نکاح کړی په خپل خاندان بهترین انسان سره ما نکاح کړی زما ورو خبر به دې وله چې داسې لور څومره ګران دی لیکن دې به غریبې په خپل کور کې میچن په خپله تاول ژرندې مشینان نو په مدینه کې په میچن به غنم خلقول میچن تاول تاسو ته پته نشته بچې د مشرانو ما خپله هسې کله یو ځل مې میچن له چکر ورکړی دی مې اورېږي ګورم مونږ به دی کلو کې بعضې کورونو کې به بعضې خلکو میچنې تاول مې اورېږي ګورم په خدای سخت شی لالا سخت وکړ هغې کې به دغه به دا څه ورته ویل کېږي هغې کې به هغه لرګي او پل به د کړ او به چې تاوه په غنمو غرار به یې کو سخت او سخت دا مټې به د دې ښځو غریبانانو دا به غوټې شو دا زموږ د ښځو کړي دي میچن به یې خپله تاوه اس ته به یې ګیا په خپله اچوله یو سرمن و یو سرمن څاروي دروازې به یې اس ته ګیا اچوله د شپې به بېد ښځه خاوند وده کېدل دا ژوند تېر کړی دی نو حاجي ورته وایي فاطمې وی بابا له د غلامان راغلي دي ته لاړه شئ او غلام ته وغواړه چې د سره لږه اسانتیا پیدا شي چې دا راله حضور پاک کورونو چې رسول الله مبارک راغی ام المؤمنین ورته وی فاطمه راغلې وه زر ورکړه لاړه حضرت علی وی زه او فاطمه ملاستو دې کې حضور پاک راغی مونږ پاسېدو یې مه پاسې کېناست خپې مبارکې وغځولې وی دا خپې دا پنجه زما خېټې سره وجنګېده بچې څنګه راغلې دونه حیا وه چې غږ یې نه کړ فاطمې بچې څه راغلې حیا حضرت علی ورته وایي د الله رسول دا ما درلېږلې وه دا په خپله میچن تاوي لاسو کې غوټې پیدا شوي غوټې دا په خپله میچن تاوي ګران کار دی دا اس ته ګیا په خپله چې یو سرمن د منکره دروازې پې اس ته ګیا چې د شپې پې دواړو د کېږو او پکې په سرمنو تاسو خو
مونږ په تولې خوب نه راځي، مونږ په فومونو خوب نه راځي، اعلی فوم ګورو، دا کمزورې دی دا ښه فوم ګورو. د الله د دې نعمتونو قیامت پر ورځ به موږ څه جواب ورکړو؟ موږ له الله څه رانه کړل؟ موږ ډېر ناشکره یو، موږ د الله ډېر ناشکره یو. موږ له الله په ژمي کې ګرمې اوبه راکړې، هیټر یې راکړې، په اوړي کې یې سیګار هم پکې راکړه، هر څه خدای راکړه. الله موږ ستا شکر ادا نه کوو، موږ له شکرې طاقت راکړه الله، موږ له شکرې طاقت. نو ما ورته وویل چې بچې فاطمې لاړه چې حضور پاک له غلامان راغلي کې یو غلام یې درکړ چې تاسو سره څه کار کوي، لکه صراحت به درته د دواړو جهانو مبارک پیغمبر د انصاف نور د انصاف سپوږمۍ حضور پاک مبارک خپل ریاض ویلي لور ته وایي بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي، هغه مونږ چې راوړو خپلو بچو له یتیم دې غرق شي او غریب تباه دی، خو زما خېټه مړه شي، زما بچي مړه دومره بیا بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې پلاران یې په جهاد کې شهیدان. ابراهیم ویلو تا ته یو شیخ ښیم چې د مرۍ نه ډېر بهتر دی، چې کله سملې بچې 3 کرته سبحان الله وایه، 3 کرته الحمدلله وایه، او 4 کرته الله اکبر وایه. دا د مرۍ او د وینځ او د غلام نه ډېر بهتر. د حضور پاک څونه انصاف او صبر، دومره نیازبینه لور، کشره لور، عمر نه کمه لور، په کار دا وه چې ورکړی. قرآن کې ورته الله ویلي دي واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. چې د پیغمبر رشته دار د نور نه مخکې دي ورکوه، لیکن بیا نه ورکوي. دا انصاف. دا کلمات نو چې خپلې نیازبینې لور ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوم څیزونه ښیي او فایده به یې چې د تسبیح فاطمې وایي دا پکې پراته دی، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کې دا پراته دی، سبحان الله پکې راغلی او الحمدلله وبحمده کې پروت یو معنی ده، او الله اکبر په العظیم کې پروت دی. العظیم چې کومه معنا ورکوي دا د الله اکبر معنا ده. نو ګوره تسبیح فاطمې پکې راغلی. دریم تسبیح الملائکه، په اسمان کې فرشتي چې کوم تسبیح وایي سبحان الله الحمدلله، فرشتو ته خو پته ده چې کوم شی د الله ډېر خوښ دی، تسبیح الملائکه شو. او زما ورو یو بل درته ووایي دا شیطان چې دی که حدیث کې راځي الشیطان جاسم على قلب ابن آدم، شیطان د بني آدم په زړه ګونډې باندې پرېږدي نه. اذا غفل وسوسه، چې کله دا بني آدم د خدای نه غافل شي دا شیطان ورته وسوسې شي د ګناه. واذا ذکر الله خنسا، او چې کله دا انسان د الله ذکر شروع کړي نو دا شیطان بیا پټېږي، تښتي. دا د الله ذکر شو، سبحان الله سبحان الله العظیم وبحمده، د خدای ذکر شو. نو بله فایده یې دا ده چې شیطان به تښتي. چې دا وې نو شیطان چې کوم خلطم ستا په زړه ښخ کړی دی هغه به تښتي. دی بله فایده شو. او زما ورو
بله فایده یې څه ده؟ یو واقع به راته ذکر کړم. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو، سخت یې خو په ډېرې تېر شو، رونقوي کې وغورځاو، بیا جیل ته ولاړ. خو چې کله د مصر بادشاه شو، په مصر کې قحط و قحط، نو د غله ټوله سنبال کړې وه. قرآن شریف کې راځي بادشاه خوب لیدي، هغه تعبیر دی چې ټوله غلې سنبال کړې وه. نو په کنټرول به یې ورکوله ګزارش سره. پخوا زموږ په دې وطن کې هم چې کله چیني میني نه کېدل، نو بیا به حکومت په کنټرول چیني ورکول، نو غله به یې په کنټرول ورکوله. نو خلک به راتلل او ته به تپوس کو څو کسان یې په کور کې دومره، نو غله به یې ورکوله. نو یو هلک راغی یوسف علیه السلام ته، او د یوسف علیه السلام نه یې غله وغوښته، نو هغه وله غله ولیکله، نو خادمان ورکړل. یو ورځ دی پس طالب بیا راغی، چې بیا راغی نو بیا یوسف علیه السلام وله غله ولیکله په کاغذ باندې چې دومره دله ورکړې، نو هغه غله یې وله ورکړه. بیا یو څو ورځې پس بیا راغی، یوسف علیه السلام ورته لکه ته خو دوه درې ځله رالې که نه، بیا نو ته پې څه کوې په دې باندې؟ دا خو ګوره قحط دی، دا خو موږ لږه لږه ورکوو، هغه چاله ورکوو چې کوم مجبور خلک دی، او ته روزانه راځې ته یې خرڅوې که څه چل کوې؟ هر وخت موږ چاله غلې نه ورکوو. دا هلک ورته وایي چې بادشاه سلامت ولیکه، که ځان مې درته وښه او خپل تعارف مې درسره وکړ، ګورې چې څونه غواړم بیا به راکړې، دا ټوله خمبې او دا هر څه به بیا راکړې که ځان مې درته وښه. بس هغه قلم کېښود، وایي ته څوک یې راولده؟ وایي بس ما پرېږده و که نه، ولیکه غله دومره راله ولیکه. نه لیکه. ته یې څوک؟ زما وروڼو کې څوک یې که څوک یې؟ وایي نه، زه هغه کس یم چې په تا زلیخې الزام ولګوو، صفۍ دې ما کړې. او یو ځل زلیخه خو مینه وه په یوسف علیه السلام، یوسف علیه السلام له خو الله حسن ورکړی، نو زلیخه په هغه په کوټو کې دننه کمره چې کومه وه، خاصه کمره، هغه یې ورته ناوې کړې وه، پالنګ یې ښودی و، ځان یې ناوې کړی و، ښایسته کړی و، او یوسف علیه السلام پرې غلام آواز وکړه راشه، او چې څنګه یې دننه کړ نو دروازې یې ټولې جرنده کړې، یوه بله 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 بله، او چابیان یې ځان سره کېښود. خدای داسې پاک جنجال وړی. یوسف علیه السلام ته زلیخې وی ما ته نه ګورې؟ هغه به ښکته کتل، وی نه تا ته ولې وګورم؟ زه خو ستا غلام یم، چې څه حکم یې څه کار یې راته وایه، تا ته ولې ګورم؟ یوسفه دا سترګې دې څونه ښکلې دي، ځان ته یې مایل کوه، دا جال دې ګیری، وی د ټولو نه مخکې به دا پټې. یوسفه دا مخ دې څومره ښایسته دی، دا لاسونه یې څومره ښکلي دي، دا ویښته دې څومره ښایسته دي، وی دا چې قبر ته لاړ شي اوبه دوړېږي ختم. یوسفه ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم، ته څومره ښکلی، دې کوټه کې هېڅوک نشته بې زما او بې ستا نه، نن به زما خبره منې، ګناه به کوو. یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ الله اکبر. او ورته وایي انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ماله چې دا ښکلی ځای راکړی دی د بادشاه دا کور، دا د خپل حسن د وجې او دا چا راکړی دی؟ الله. نو الله خفه کړ، دا سترګې خدای راکړي دي، نو الله خفه کړم، تا ته وګورم خو الله خفه کړي. دا خوبصورتي الله راکړې ده چې زنا وکړم نو الله خفه کړم، ولې؟ دا څوک پکار. ډېر خلک نن مال په ډمو نولي، په غلاګانو نولي، په زناکارو لګئ، په ډمو لګئ، دا چا درکړی دی؟ الله. دا سوچ وکړه چې دا مال الله راکړی د خدای په دشمنۍ کې ولې ولګوي؟ دا جبه، دا سترګې، دا غوږونه، دا مخ، دا
الله را کړی دي. نو د به خدای خپه کم د خو ډېر بې وقوفه دې په الله خپه ولې په الله خپه نن دې الله خپه کنو دا چې کوم ذات د اندامونو د حسن درکړي دي دا زور بدن او باسي ریدي بدن بیا به توبه او باسي توبه باندې قبلي او ته وی انه ربي احسن مثواي دا خزه چې را کړی دي شکل دا کل شکل دا وایي اخپک انه دا خزه ظالم شم ظالم نه کامیابی زلیخا اور پس را پاسې د وینن په زور بدګیرو یوسف علی السلام لکه سوچو چې یا خدایا دا خو زه ګناه په ما په زور نشي کولی ولاس په مخاراج نو چې یو خزه ماته لا صبر واچي د ما لپاره وي د ما سره وجود سره دا جنګيږي ما به پریدینا زبد ځان ساتل خدا به ما ته لاس راچي دا هم وی ګناه نو خدای زما خپل وسو په دروازې ته روان شو انسان دا خپل وسو کې دا باندې چې دروازه خو جرندر رسو نه خپل وسو په روان شو د ګناه نه ډېر خلک ماته ټلیفون کوي چې ګناه کې مختلفه څوک توبه مو استقسامونه مو خپل بیا دا ګناه دوته د ګناه ځای بدل چې کم ځای درنه ګناه کېږي دا ماحول بدل کا خپل پټی شي کله وبو په ډک کې ونه او ته زمزم او په ځان باندې اچي او ته نه پاکيږي ته به د ډن نه ځان وباسي چې په عام او وبو کولا په وشي ګور هغه خپل وسو دروازې ته روان ځلې خو یې دروازه چا جاري خو ما سره او چې څنګه روان شو دروازې ته دروازه وته قدرتي کولا شو الله بیا مدد کوي تر ګنا نه ځان ساتل الله مدد کوي بل دروازه بل ټول کولوش وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب دي مخي خذ ورقصيه جهل القران الله خذ شاتنا لمن نونی و د زور لگاو لمن شلیدا دا خو خواهش په مخه کړی و په ځان نه پویدا دروازې نه با یوسف علی السلام او زلیخا ورپسې وتا بادشاہ ناس د زلیخې خاون ارسی ولید او تاسو زلیخا او خیال خلقم حیران وزیران مشیران ډېر خلق په کارونو لراغلي دي درخواستونه وسره دي تاسو زلیخا مسترګې په پټې دي خپل غلام پسې منډې وي لمن نه نیولې فورا نظام په یوسف راواړو چې دمانه د مطالبه ماته لاس راچولې واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب اليم استغفر خدته چې سو پلاس واجی سبو سره یا به جیل کې چې یا مسخت الله نو چې ګوره داسې د بادشاہ په مخ کې خلک دولي نو خلک بیا د بادشاہ طرفداري کوي د یوسف غریب تابعداري څوک نه کوي ټول وی خلک ټیک وي نقصان د یوسف دی هغه وی هي راوتني عن نفسي ما ته دې لاس راجوړي جګړه جوړه شو قرآن کې الله وی وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين يوم ما شومو دغه لګ اختلاف د علماء شته خدا راجح يوم ما شوم مرسل هغه کوي شو یو څو ماشومان خبرې کړې یو پکې دا کلوي سړی دا غوي ورکولا شلو کسب ولا لکه سبق منډلې پیدا تسکه بی پاکه ده غلطی د یوسف ده خو چې ماشوم ورکوي خارق للعادت شی دی نو بیا خلک مانی هغه وی د یوسف کمیس وګوره کده مخکې نشریدلی نو دې په ورته او خدای ته ځان خلاصو غلطی راته ده او کده شان نشریدلی نو دې ته تحقیق غي لمن نیولې د خدای غلطی ده ولما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې کمیس قد شان نشرید دا قرآن خستاد يوسف وعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يوسف بس دا خبره باندې کانه کېده او خدای ته وی بس بخانه د خدای نه وغواړه غلطي ټول استاد
نو هغه هلک یوسف علیه السلام ته وایي زه هغه ماشوم وم چې تا له بېګوۍ کړې ده ستا صفایي مې کړې ده اوس راکېږه لکه نه نو یوسف علیه السلام قلم ور وغورځو بچي لیکه ځان ته چې څومره لیکي ولیکي نو فورا جبریل علیه السلام راغی وایي دا دې څوک که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا غریبانان به څه کوي نو حضرت یوسف علیه السلام وایي الله زما صفایي راوستې که ده زما دپاره کوي نه مې ورکړې زما خو پیغمبر هم زما جامه به داغدار شوې وه نو د پیغمبر خو خدای د ګناه نه پاک ساتي چې لږ داغ هم زما په جامه راغلی وي برباد کړم بیا مې چا خبره نه منله تا خو د ریښې ترلاسه کړي که ما زرها وي چې نه خو خلکو به زما خبره نه منله ده زما صفایي کړې ده الله وفرمایل ای یوسفه چې کوم بنده زما صفایي کوي او سبحان الله وي نو د قیامت پر ورځ به قلم ور ونه غورځوم چې کوم جنت دې خوښي ځان پسې وي څونه فایدې دي پکې چې څومره دوستان یې ټول به دا وایه که خیر انشاء یو ځل ټول ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم زنانو ته مې تاسو ته مې مسافر چې کوم اوري هر څوک چې اوري نو سل پیرې به که خیر انشاء الله ډېره ښه ده استغفار د الله د ثواب شی دی دا یو څو مړي شوي دي او زه خو نوم زه خو د دستار بندور ورځې مې نو سوات ته هم پکې تللی وم لاهور ته هم پکې تللی وم یاریپور علاقو ته مو زه په کلي کې نه وم ډېرې ورځې په کلي کې نه وم دا مړي شوي دي یو د محمد اسلم کورونو عبدالسلام کاکا وفات شوي دي الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د سیدانو کلي د اظهار کور والا وفات شوي وه الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د میروزو د کندې ناظم شاه د تره لور وفات شوي وه الله دې وبخي هغه غریب داسې په ځوانه زلمی کې وفات شو ماشوم بچي دې پاتې شوي دي الله دې وبخي الله دې وارثان د صبر ورکړي د خالصي کلي عبدالوهاب کاکا وفات شوي دی او زموږ د جمع ملګري الله دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي د چارباغ شیرین خان وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د مفتی آباد د ممتاز علي امیر سیوین ګور وفات شوی و پرون خدای پاک دې وبخي په ځوانۍ کې مړه و ماشومان بچي دې پاتې الله یې د بچو مل شي او الله دې وارثان له صبر ورکړي د رضړو د شیخ آباد د عبدالنصر مور بیبي وفات شوې ده خدای پاک دې وبخي دا مولا صاحب د نثار پلار وفات شوی دی الله دې وبخي او د حافظ آباد لال شاه استاد وفات شوی دی واقعي لال شاه استاد دی خدای پاک وبخي ډېر ښه سړی د قرآن شریف حافظ مو نیک سړی مو الله دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي او د محمد عمر کاکا کورونو شیر بادر وفات شوی خدای پاک دې وبخي الہ العالمین دې وارثان له صبر ورکړي نو مرزو دا نور رحیم مولانا سے پلار بیمار دی الله دې شفا ورکړي او د پلې د پل نجیب کورونو یو ملګری دعا وخت د الله دې قبول کړي د الله دې مړو له چې د امانونه واغشتل د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د ټولو وارثانو له صبر ورکړي د قبر تیارې پرې رڼا او بل زما اوښې وفات شوي حاجي ډاکټر پل رازق صاحب د دې مرزو د هغې تقریبا هفته وشوه د هفتې نه زیاته هغه غریب ډېره موده بیماري م تېره کړه د ما اوښې مو رشته دار مې مو ډېرې رشتې مې ورسره ډېر نیک سړی و صالح انسان ډېر صالح انسان چې د چا سره بد چا زیاتې دی په ژوند کې چا سره نه دی کړی هغه ته هم دعا کوي چې خدای مغفرت نصیب کړي الله پاک یې د قبر تیارې رڼا کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې ټولو بچو له وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي یا الله چې څومره مردگان وفات دي ته الله مغفرتونه نصیب کړي او ته د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او زمونږ دلته کې ایوب خان د دې هیټ نه راځي زمونږ ورور دی د هغوی ترور ده بیماره د دعا ورته وکړي چې الله وله شفا ورکړي الله وله روغ صحت ورکړي هغه راته بله هم څه دعا یاده کړې وه او زمونږ یو دوست دی په مردان کې او په جده کې هلته کې ما ډېر خدمت کوي عبدالرشید صاحب یې نوم دی ډېر ښه سړی عبدالرشید صاحب د هغه مور یې ما سره ډېره محبت لره
او بزرد سفرونو باندې مقصد د دستارمندو مور وفات شوې دعا وته کې چې له مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشاله نصیب کړي، الله وارثانو صبر. یا الله ټول مردگانو بخي، یا الله ټول مریضانو له روح صحتونه ورکړي، الله موږ د ناګهاني افاتو نه ساتي. خدای چې کوم مسافر دی بالخصوص مسافر ته دعا وکړي، دا مسافر غریبانان خو ما ته پته د خدای په سفر په روزګارونو کې برکات واچي، د فتنو آفتونو نه په امن او امان کې وساتي، او خدای د خیر روزګارونه نصیب کړي. یا الله چې کوم دوستان د دې جمعې مانځل لري نه راځي، په یو یو قدم اجرونه ورکړي، برکات ورکړي، خوشاله ورکړي، نو د حاسدینو د حسد نو د شریانو د شر نه په امن کې وساتي. زمارو شجاع مړ شوی دی، قرضونه لري خمای کوي چې مړ شو، په شجاع باندې قرضونه دي، خدای پاک دې ول اخلاص کړي او الله دې ول خیر ورکړي. بل زمانو وخت ډېر واغش خدای یو خبره مزله کې واچوي، راتلونکي الیکشن را روان دی، بیا به تاسو په جنډو یو بل سره جګړې کوئ، په پوسټرو به هم جګړې کوئ، خدای ګواه دی کوم دا لیډران پکار شي، دغه ګاونډي ور پرې پکاري، قبر ته به دې دا ګاونډي ښخوي، قبر کې به دې چې کټ به دې وچتوي، د میلمه قدر به دې کوي. دا مهرباني وکړئ. بس اوس درته دا خبره ځکه نه کوم د وټو چې دې کې د هر پارټۍ او هر قسمه خلک ناست دي، نو د چا ته دغه نه کوم، خو دا مهرباني وکړئ چې یو بل سره جګړه وګورئ چې کوم صالحه کس دی، صالحه کس او یا د چا مشران صالحان دي، دیندار دي، وګورئ بس هغه خپل وټ ورکړئ، او باقي دا خبره چې یو بل سره جګړې په جنډو په پوسټرو اکثر پکې دښمنۍ جوړې شي، ډېره ځان ساتئ، په اتفاق او په ښه ماحول کې د الیکشن وکړئ، او دا دعا د خدای نه وغواړئ، دا وکړئ چې خدای زموږ مشران هغه مقرر کړي چې په زړه کې ستا یره وي، او خدای زموږ د دې ملک هم حفاظت وکړي، زموږ د دې ملک هم بلا دشمنان دي، خدای د ملک د ادارو حفاظت وکړي. دا سوال وکړي چې د ملک ګوټ ګوټ کوڅه کوڅه الله د قرآن او په سنت په رڼا باندې روښانه کړي. وصلی الله تعالی